یاره د ګاونډي خو په ګاونډي ډېر زیات حق وي ورکه چې راپېڅم چې یو ځای مزدورۍ زوره څه ټیم دی یار هلکه روزه که نه یار که زلزله ده پلاره د ظالم بچي اوسه پورې لودې دا څه ټیم دی مزدورۍ له ځې نه یاره مغازاتي ښه دی چې په وخت راپاڅېدم کار له ځې ورشه مخلص ونیمینه چې په وخت ځو مسلمانه څه ټیم دی یاره ته بجې دي به زه مردم نامخه مې ځم ساده ورم درلم شابه زر روزه ښه ناوخته دی هلکه دا زره پالک ساګو پنځه ګېډې پلس پنځه ګېډې پلس راځه ډکه تازه تازه نظر مات سلام علیکم مټیان نظر مات داسې دا پنجره روز ته کړه خلک پکې روزه څه مطلب دا چې یا 10 یا 20 دا ماته داسې خالي سود لوګي په شابه زه واده سره نن څه روپیه سپېلني شابه وایم غونډه ورځ مې د 400 په بازار کې ساخ خرڅ کړو او ایله بیله 1.5 روپۍ مې وګټلې یاره سم پکې نشته یار کومه مزدوري شروع کړم هلکه دغه پیر صاحب دغه اونې د لاندې ناست دی او دا خو ډېر رسېدلي پیر دی ورکه چې لکه دوا ترې وغواړم یار سلام علیکم وعلیکم سلام خیر علی بچیا خیر خودی کنه وایم پیر صاحب خیر چېرته دی وایم چې کوم بوټي ته لاس اچوم که نه نو د وې خره پسې روزي په مزدورۍ کې مې برکت نشته لکه دوا راته وکړه حق الله حق الله حق بچیا گاونډي سره ښه کوه گاونډي سره نیکي کوه گاونډي نه دوا اخله وایم پیر صاحب سهار چې کار له راوتېدم که نه نو لومبي مې ګاونډي ته دروازه وټکوله ځان سره مې یو ځای کار له راوستو د ګاونډي خو زه ډېر خیال ساتم بچیا دوا به درته وکړم ضرور به درته دوا کوم خو که تاله الله پاک یو شی درکوي که نه نو ستا ګاونډي له به هغه شي په ډبل ورکوي وایم پیر صاحب خدای دې کي د ګاونډي له زما په ترپل ورکوي زه پې خوشحالېږم ګاونډ مې دی ښه بچیا صاحب دوا وکړه لاس اوچت که بچیا لاس اوچت که یا الله ته راته نه راضي شي او داسې ترې راضي شي چې بلکل دی مال او مال وي خدایا الله امین الله امین الله امین زه بچیا ځه بچیا ځه حق الله حق الله حق یاره پیر صاحب خو ما ته وویل ستا دوا به قبلیږي خو یا الله لومبي سوال خو درنه دا کوم خدایه پاکه یو ښکلې شانتې موټر راکړي چې د پیاده تګ نه خو خلاص شم که نه یا الله دا موټر خامخا راکړي السلام علیکم وعلیکم السلام منشي څنګه خیر ستا دواګانې دي څنګه دی خالي ګاډي هم 2 ساعتې دی سی حساب دی خلک یو ګاډي نشي ساتلی تاسو 2 ساعتې و منشي دا د الله ورکړه ده او ساتل طریقه مال ډېره ښه راځي دا سپین ګاډي وینې جی په دې کې صرف خپله فیملي ګرځم چکروله حاجي او دا سور نه دی په دې کې ستا په شانتې یاران دوستان مدین بحرین کالام دغه چکروله بوځمه ډېره ګرانه جی ګراني نه چا لپاره به وي موږ له راکړې الله شکر دی جی ها دا راته ووایه چې چای بس کې که شربت نه جی هر سم کړی دی جی ځه الله دې مل شه ځه الله دې مل شه السلام علیکم مغازیه څنګه چلې ته بخیر دی اول د خو ګاډي مبارک شه دوبه خیر او په ځای دویمه خبرې ده خبروم خیر شه هغه صادق ملګری نه دی هغه 2 ګاډي واغشتل یاره که داسې وی په والله چې سوالونه زه کوم او پیدې هغه ته رسي دا څنګه چل دی وایم الحمدلله الله پاک مال هر یو شی راکړو ګاډي مې ته وغوښتل ګاډي راکړل بنګلې مې ته وغوښتې بنګلې راکړې هر یو نعمت مال الله پاک راکړو
صرف او صرف خپه په دې ما چې دا ته اوس وګوره هغه تربور ته مې صادق ته زه چې د الله پاک نه یو سوال کوم د هغې په ډبل خدای پاک هغه له ورکوي دا څنګه چل دی یار دی خو ما سره بلکل پره په پره روان دي یاره وړه ده سره زه یو بله ګوته کوم یا الله ما خو د دې یوې سترګې نه خلاص کړي زه بچې زه خو د یوې سترګې نه خلاص کړم خو ته مې د دواړو نه خلاص کړي